پښتو اسان درس کې نن موږ او تاسو خبره پر څې لرو. څې چې له پاسه درې ټکي لري، خو که دا درې ټکي دلته وي بیا څه شی ده؟ چې. نن څه لرو؟ څې لرو. څې واو کاپ. څې واو دا شی سره یو ځای کېږي، کاپ یې څنګ ته راځي. څه شی جوړ شو؟ څوک. خو که هې ده دلته یې له کاپ سره یو ځای کو، څه به ترې جوړ شي؟ څوکه. همدا د هې په ځای کې دلته دا یې ورکو، د کاپ سره یې داسې یو ځای کو، څه به جوړ شي؟ څوکۍ. دا دواړه کلمې به تاسې ترې جوړوئ. راځو، څې ده، کاپ دی او هې ده. دا شی سره یو ځای کېږي، څې کاپ هې. څه شی جوړ شو؟ څکه. وایي ته له دې شي څکه وکړه. ته مثلا چاته وایي ډوډۍ دې وخوړه، وایي څکه مې هم نه ده کړې، یعنې داسې مې خولې ته هم نه ده وړې، دې ته څکه وایي. خو که همدا څکه ده کاپ ولیکو، هې لرې کو، څې کاپ لام سره یو ځای کو، څه به ترې جوړ شي؟ څکل. یا مثلا دا هې که لرې کړي، څه به جوړ شي؟ څک. څک چې له پاسه اوبه راغورځي هغه ته هم څک وایي. او څک داسې کس ته وایي چې همداسې ناست وي تیار یو شي ته، بیدار، دې ته څه وایي؟ څک. وایي پلانی داسې څک ناست دی. څې ده، پې ده، لام دی او یې ده. ګورئ دا ټول توري سره یو ځای کېږي، څه ترې جوړېږي؟ څپلۍ. څپلۍ چې د پښتنو د کلتور یوه پېژندل شوې نښه ده، او د چارسدې څپلۍ هم ډېرې مشهورې دي. څپلۍ. څې پې لام او یې څه شی سو؟ څپلۍ. څې ده، واو دی، میم ده، رې ده او هې ده. دې نه څه جوړېږي؟ څومره. ګوره څې واو سره یو ځای کېږي، میم رې سره یو ځای کېږي او هې څنګ ته راځي، څه شی سو؟ څومره. دا د تورو جوړولو تاسو کولی شئ چې له دې نه مختلفې کلمې جوړې کړئ. مثلا څپلۍ کې لام او یې ترې لرې کړئ، څه شی به جوړ شي؟ څپ. څومره ده، میم رې هې چې ترې لرې کړئ، څه شی به شي؟ څو به شي؟ څپلۍ. څپلۍ. زه څپلۍ لرم. شاباس. زه څپلۍ لرم. که وایې ته څپلۍ لرې، د زه په ځای به ته ولیکې، ته څپلۍ. لرم په ځای به، لرم کې به میم په ځای څه ولیکې؟ یې ولیکې، ته څپلۍ لرې. شاباس. او که وایې چې آریا څپلۍ لري، بیا به د زه په ځای آریا ولیکې، څپلۍ لري کې به میم لري کې او دا شی یې به ولیکې، څه به ترې جوړ شي؟ لري. آریا څپلۍ لري. یا که وایې سمون څپلۍ لري، بیا به د زه په ځای میم واو نون لیکې، څپلۍ به لیکې، لري کې به هم میم لري کېږي او یې به لیکل کېږي. دا د چارسدې څپلۍ دي. دا د چارسدې څپلۍ دي. دا ډېرې ښې څپلۍ دي. سمه ده، تاسو بیا لیکئ، خو وروسته ګورئ. دا ډېرې ښې څپلۍ دي.
لیکلی سي دا ښایسته څپلۍ دي. ډېرې ښې لري که په ځای څه ولیکه ښایسته. یا ولیکه دا ډېرې نوې. د ښې په ځای ولیکه نوې څپلۍ دي. نو د دغه کلمو بدلولو سره تاسو خپل ذهن لا ډېر په دې کار اچوئ چې د پښتو املا مو ژر زده سي. ګورئ څپلۍ. زه تاسو یې وایئ زه څپلۍ لرم. دا د چارسدې څپلۍ دي. دا ډېرې ښې څپلۍ دي. شاباس. پښتو لرنینګ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. دا هم زما فیسبوک دی او دا هم زما ټویټر دی. الله مو مل شه.